د امیر المؤمنین حفظه الله د 32 غنه حکم لمخې په ټول هیواد کې د اسلامي خصوصي او تحصیلي بنسټونو د پیاوړتیا او پرمختګ په موخه د ښوونکو 100,000 بستونه منظور شوي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس مولوي محمد صادق صدیقي چې د ننګرهار 22 ولسوالیو د پوهنې امرینو بشري منابع او استخدام کارکوونکو ته په اسلامي خصوصي او تحصیلي بنسټونو کې د ښوونکو د تقرر د طرزالعمل په موخه جوړ شوي سیمینار کې خبرې کولې وویل د مدارسو د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره له منظور شوو 100,000 بستونو څخه ننګرهار ته 1420 بستونه ځانګړي شوي چې د مدارسو اړتیا ته په کتو به سهم ورکړل شي. او څنګه چې موږ به مکاتبو ته اړتیا لرو دغسې مساوي موږ مدارسو ته هم اړتیا لرو. د مدارسو په نسبت باندې مکاتب ډیر زیات دي، مدارس د نشت حساب دي. موږ غواړو چې مدارس هم د دې سره برابر شي. دا خو موږ د ولسوالیو نه د معارف مدیران راغوښتي دي، هغوی ته هم توصیه کوو چې دا کار منظم او تیز روان کړي، شفاف روان کړي او تیز روان کړي تر څو هرې مدرسې ته خپل حق ورسیږي. د ننګرهار پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی د سیمینار له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په سیمینار کې د ښوونکو د تقرر او مدارسو ځانګړي کولو طرزالعمل په تړاو معلومات په دقیق ډول ترلاسه کړي. امیر المؤمنین حفظه الله د اسلامي تعلیماتو خصوصي سکتور یعنی خصوصي دینی مدارسو لپاره 100,000 بستونه په فوق‌العاده توګه منظور کړي دي. معارف وزارت د استخدام رئیس هغه هم راغلی دی، ورسره ټیم هم راغلی دی. موږ د ریاست اړوند چې کوم د استخدام سره تعلق لري متعلقه او مربوط مدیریتونه دي لکه د منابع بشري او تشکیل او استخدام او اسلامي تعلیماتو امیریت دوی ته، همدارنګه د پوهنې امیریتونو ته امرینو ته دغه د استخدام او د تقرر موضوع چې کوم دی وضاحت وکړي. په دې کې دوی سیمینار ورکړي، په دې کې دوی معلومات ورکړي او هغه طریقه او طرزالعمل ورته واضح کړي. بل ورته د سیمینار ګډونوال وایي په ورکشاپ کې د ښوونکو د تقرر او مدارسو د ځانګړي کولو په موخه ګټور معلومات ترلاسه کړي او په دقیق ډول به یې عملي کړي. دا چې موږ راغلي وو او دلته سیمینار راته راکول شو، دا په دې خاطر باندې و دغه سیمینار چې د مدارسو د استخدام مسله وه. ټینګار په دې کې ده چې شفافیت پکې باید چې هغه څه پکې وي چې هغه زموږ او ستاسو د دې ولس غوښتنه وي، زموږ او ستاسو د مدارسو د علماو د دوی غوښتنه وي او داسې خلک پکې وګمارل شي چې هغه د ولس ته واقعا خدمت وکړي شي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي په ټول توان سره هڅه کوي چې دا پروسه ژر تکمیل او اسلامي خصوصي او تحصیلي بنسټونه مترقي او پیاوړي کړي.